شروع کوم په نام د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. نن هغه ناروغان چې قبضیت ولري ستنه کوم. په قبضیت کې د معدې 15مه نقطه د معدې 15مه نقطه د دې نوم څخه یو نیم کن دېخوا او اخوا ځای لري. د علاوه له دې نه چې د قبضیت د درملنې دپاره یو مناسبه نقطه ده، د علاوه له دې نه چې د قبضیت د درملنې لپاره یوه ښه نقطه ده، دا د معدې د ناروغیو د درملنې لپاره او همدارنګه هغه ناروغان چې دردناکه تحیز ولري، یعنې میاشتني ناروغتیا ولري یا په غیر منظم ډول وي، د هغې درملنې لپاره هم مناسبه نقطه ده. خو دا نقطه باید د حاملګۍ په وخت کې چې د ستنه نه شي، ځکه چې د حمل د ضایع کېدو سبب کېږي. نقطه چې کومه ده هغه د ګرم غړو 6مه نقطه ده. ګرم غړو 6مه نقطه د مړوند د دې بند د قات څخه 3 کن پروکسیمال د راډیوس او النا هډوکي په منځ کې چې دی ځای لري. یعنې دا علاوه له دې نه چې د قبضیت د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده، دا چې ده هم د دې ځایي دردونو لپاره هم یوه ډېره مناسبه نقطه ده. دا کولی شي دواړو خواو ته چې دی کټو کولمو 4مه نقطه ده. دواړو خواو کې د دویم میتاکارپال هډوکي په منځنۍ برخه کې په خپله د ابدي ابډکټور عضلې کې چې دی دا نقطه ده. دا په دواړو خواو کې علاوه له دې نه چې موږ وویل چې د قبضیت د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده، دا نقطه چې ده یو انالګیتیک نقطه ده. دغه ناروغان چې کم خوله کېږي یا ډېر خوله کېږي، د هغې د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. او دا نقطه باید په حمل کې چې کوم دی هم ستنه نه شي، ځکه چې د حمل د ضایع کېدو سبب کېږي. زیګر 3مه نقطه. د زیګر 3مه نقطه د دې دواړو میتاتارسو هډوکو د لومړي او د دوهم ترمنځ په لومړنۍ پرکزیمال زاویه کې چې دی ځای لري. یعنې دواړو خواو ته د زیګر 3مه نقطه، دا نقطه چې دا علاوه له دې نه چې د قبضیت د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده، دا د دې ځایي دردونو لپاره او همدارنګه د روحي رواني ناروغیو او همدارنګه د میرګو د درملنې لپاره هم یوه ډېره زیاته، یعنې اپیلیپسي د درملنې لپاره یوه ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د میتیز د کڅوړې 15مه نقطه د 4مې لومبال فقرې د پروسیسس سپینوزوس د جګوالي برابر د دې منځني خط، شاتني منځني خط څخه 1.5 کن لټرال چې دی ځای لري دواړو خواو ته. دا علاوه له د دې نه چې د قبضیت د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده، د ملا د درد لپاره او همدارنګه هغه ناروغان چې دردناکه یعنې په تحیز کې ستونزه ولري، یعنې د حمل په وخت کې باید میتیزو د کڅوړې 15مه نقطه چې دی ورسره احتیاط باید وشي، دا باید ستنه نه شي، ځکه چې د حمل د ضایع کېدو سبب کېږي. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په